अस्सलाम वालेकुम डिवाल लर्निंग एकेडमी ته په خیر راغلی. په کینوا کې به ویډیو پاپ اوټ افیکټ څنګه جوړو. نو دا شانته ویډیو افیکټ جوړول د پروا تاسو راشي کینوا ته. چې کینوا تاسو کولاو کې به بل تراشي په دې کریټ ټیب باندې به کلیک کړئ. او دا موږ سره کیټګری ټیب دی. دلته به تاسو ځان له اسپیکټ ریشو سلیکټ کړئ چې د څه پر جوړول واړی هغه به سلیکټ کړئ. ټیک ټاک د لپاره، انسټاګرام د لپاره، فیسبوک د لپاره، لیټ سپوز موږ د یوټیوب د لپاره جوړو، په دې باندې کلیک کوو. اوس به راشي دلته به د ایلیمنټ باندې به کلیک کړئ او د سرچ ایلیمنټ کې به ولیکئ نیچر. د نیچر یو بیک ګراوند به راوالو دلته نه. بیا به راشي دلته د فوټو به کلیک کړئ. دلته نه به ځان دپاره یو بیک ګراوند سلیکټ کړئ. په دې باندې موږ داسې کلیک کوو، دا به دلته راشي د کینوس ایریا ته. په دې فوټو به رایټ کلیک کړئ او دلته سیټ ایمیج ایز ا بیک ګراوند باندې به کلیک کړئ. دا زموږ سره بیک ګراوند شي. اوس بلته راشي په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته نه به یو ویډیو سلیکټ کړئ. لیټ سپوز دغه یو ویډیو موږ سلیکټ کړله. دا به لږ غونته کې ریسایز کړي چې د موبایل په فریم باندې فټ راشي. اوس به د سرچ ایلیمنټ کې ولیکئ پون پی ان جي. پون فریم به ولیکئ. ټیک شو. او را به شي دلته به دې فوټو به کلیک کړئ او دلته نه به یو فریم راوالئ. دا په دې ویډیو باندې ریسایز کړئ داسې. د ویډیو د بیک ګراوند په دې باندې ریسایز کړئ دغه شانته. دلته به راشي په دې کارنر راوند باندې به کلیک کړئ او دا کارنر به لږ غونته کې داسې راوند کړئ چې په دې پون باندې فټ راشي. اوس بلته راشي د ایلیمنټ ته بیا او دلته په دې ایلیمنټ سرچ ایلیمنټ کې به ولیکئ جمپینګ کیټ. را به شي په ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته نه به دغه یو ویډیو سلیکټ کړئ. ټیک شو. دلته به راشي په دې فلپ باندې چې کلیک کړئ، فلپ هاریزنټل به کړئ دا ویډیو او دې ویډیو بیک ګراوند به ریموو کړئ. دا بی جی ریموور چې دی په دې به کلیک کړئ، د دې بیک ګراوند به ختم شي. دا به دلته راولي، په دې فون باندې به فټ کړئ داسې. دا به راشي، دا به ډوپلیکیټ کړئ او لږ غونته کې داسې سایډ ته به ویسئ. په دې به رایټ کلیک کړئ او دا به سینډ بیکورډ کړئ او دلته نه به داسې کراپ کړئ او په دې لاک پوزیشن اونلی باندې به کلیک کړئ. دا ویډیو به دلته لاک کړئ. اوس به دغه یو ویډیو راوړئ، په دې باندې به ریسایز کړئ. ټیک شو چې په دې باندې داسې ریسایز کړو، بیا بلته راشي دا به دلته نه دې سیټ ته کراپ به کړئ داسې. ټیک شو. دلته کې موږ ایلیمنټ نور هم راوړلی شو. په دې ایلیمنټ چې کلیک کوو، دلته کې به ورته ولیکو پیش. را به شو فوټو باندې به کلیک کوو، دلته نه به دغه یو فیش راوالو، د دې بیک ګراوند به ریموو کړو. دا به هم لږ فلپ کړو، دلته نه به لږ غونته کې روټیټ کړو او سایز دلته نه کم کړو. او دلته دا آپشن چې دی په دې تاسو کلیک کړئ، د دې ټرانسپیرنسي به لږه غونته کې کمه کړئ داسې. اوس دا ویډیو موږ سره دا شان تیاره شوه. ګوره اوس دلته نه دا تاسو ایکسپورټ کولی شئ. په دې شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ داسې. دلته به راشئ، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. دلته به ستاسو ویډیو ایکسپورټ شي، ډاونلوډ به شي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک او شیر کړئ او نورو دغه شانته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ډیوال لرنینګ اکیډمي ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ.